هغه ماسکونه دي چې په چین کې د کورونا په مرض اخته چینایانو استعمال کړي او بیرته تنظیمیږي بسته کیږي دا کېدای شي چې افغانستان ته را صادره شي. نو هیله مې دا ده چې دا ویډیو څومره کولی شي شیر کړئ تر هغو چې د موږ دولت خبر شي. نو د هیله مې دا ده چې دا ویډیو شیر کړئ د افغانستان د وګړو ژوند وژغورئ. خدای نخواسته سبا داسې نشي د چین حالت په افغانستان باندې را نشي. نو هیله مې دا ده چې څومره کولی شي دا ویډیو در سره شیر کړئ ګروپو کې شیر کړئ د افغانستان د خلکو ژوند وژغورئ. نو چې د موږ دولت خبر شي او د تجارانو مخه ونیسي. هیله مې دا ویډیو شیر کړئ در سره ګروپونو کې شیر کړئ در سره.